د پاکستان لخوا د واخان نیولو اوازو ته د جنرال خوشحال سادات شدید غبرګون او د بلوچستان په ژوب کې یو ورور خپل خور ولې وژلې. درنو لیدونکو ستړي مشئ. جنرال خوشحال سادات وایي د واخان نیول خوب او خیال دی او د اندونو تیرستلو لپاره ترسره کیږي. د کورنیو چارو پخوانی امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات وایي پاکستان له شدید امنیتي کړکېچ سره مخ دی او پر افغانستان بمبار او د واخان د نیولو اوازې د پاکستان ورخطایي او د اندونو تیر ایستلو لپاره ترسره کیږي. د ولسواکۍ دغه امنیتي چارواکي وایي د واخان نیول او هلته د لارو جوړول او له تاجکستان سره د پاکستان نښلول هسې اوازه ده او د اندونو د بوختولو لپاره کیږي او وګړي باید په دې ونه غولیږي. ښاغلی سادات ډیروي په ژمي کې واخان ته ورتګ او هلته د لارو د جوړولو خبره خیال او محال دی. جنرال خوشحال سادات دغه راز ویلي هیلهمن او امیدواره دی چې په پاکستان کې روان امنیتي کړکېچ تشدید پیدا کړي او ښایي پاکستانی پوځ د پاکستان د ګڼو ښارونو د نیولو توان له لاسه ورکړي. بلخوا د جنوبي پښتونخوا په ژوب ولسوالۍ کې د ښځو د بشري او اقتصادي حقونو یوه کډواله فعاله مسرت عزیز د خپل ورور لخوا په ډزو وژل شوې ده. زاویې رسنۍ ته له ژوب څخه یوې سرچینې ویلي چې نوموړې د لاسي کارونو او بیلابیلو هنرونو له لارې د ښځو لپاره اقتصادي فعالیتونه ترسرول چې له ورور سره یې په جایداد کې د حق اخیستلو پر سر له وړاندې دعوه موجوده وه. د سرچینې په خبره د مسرت عزیز کورنۍ پخوا له پنجاب څخه پښتونخوا ته کډواله شوې وه چې اوس هم په کور کې په سرایکي ژبه خبرې کوي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.